بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو چې ډیسکټاپ کمپیوټر ته وینډوز انسټالیشن وکړو؟ وینډوز انسټالیشن د دوه طریقو موږ کولای شو چې یو هغه ډېرې عامې طریقې فلش ته لاري، یعنی فلش مې بوت کړی په داسې صورت کې، او بل د سی ډي د لاري. موږ نن راځو د فلش ته لاري وینډوز انسټالیشن ورته کوو. هغه داسې فلش دی لکه څنګه چې مې په تېره ویډیو کې دا بوت کوي. دا فلش دی. فلش باید تر 8 جی بي پورت وي، یعنی 14 22 40 خو تر 8 جی بي باید پورت وي. دا 40 جی بي فلش دی. دا بوت سوی دی. ساده فلش دی. ګوره بوت کېده مې په مخکې ویډیو کې تشریح کړی دي څنګه باید موږ بوت کړو. رابسې دا فلش به و سی پی یو ته ور واچوئ. د کمپیوټر سی پی یو دلته پراته ده. زه دغه کیبل له خطا کوم، دلته چې شی ور اچوم، د بوت سوی فلش ور اچوم. کله چې دا ورته ور ولوېدی، راځو دلته کمپیوټر باندې ریسټارټ کوو. ګوره دلته ریسټارټ. کله چې مې ریسټارټ کړي کمپیوټر به مې ریسټارټ شي. خو چې د کمپیوټر صفحه بندیږي په داسې وخت کې باید موږ د ډیل کمپیوټر د بعضې پروګرامونه خلاص دي، دا به ریسټارټ انیوی کو، یعنی په هر لار چې هغه ریسټارټ کړه. دلته F12 بټن زموږ کمپیوټر لري، چې F12 او F2 ډېرې عامې کلیانې د وینډوز انسټالیشن ده. F2 او F12 دي. دواړه ووهئ، یو نه یو به پر برابر شي. بعضې کمپیوټرانو ته F12 کار کوي، بعضو ته F2 کار کوي. خو دلته به موږ دواړې وهو، کار یې پر برابر شو، هغه به د وینډوز انسټالیشن شروع کړي انشاءالله. او که چیرې کمپیوټر بند وي دوخه چالان کړي، هغه بیا ژر ځان اماده کړي تر دې چې ریسټارټ کوو یې. دې ریسټارټ یو څه وخت ونیوئ. اوس دا کلي موږ ټچ کوو، فشار ورکوو تر څو دی چالان شي موږ ته. او دی په کونج کې راوړل چې دی بوت منو ته اماده کېږي. دا دی کله چې دلته رالو دغه صفحه موږ ته راښکاره کوي. په دې صفحه کې یو لیکلی دی توشیبا ډیاګنوسټیک لیکلی دی که څه شي، خو دلته موږ وینډوز د چیش د لارې کوو؟ د فلش د لارې. دوه اختیاره موږ لرو، یو یو اس بي ده، یو سی ډي ده. که چیرې د سی ډي د لارې کوي بیا به سی ډي انتخاب کړي، او که د یو اس بي د لارې کوي بیا به یو اس بي سټوریج انتخاب کړي. دلته په دغه کلیانو سره موږ پورته او کښته تللی شو. موس کار نه کوي. موږ څه شي انتخابوو؟ یو اس بي سټوریج انتخابوو. کله چې مې دا انتخاب کړي دا به راسو انټر به کړو. یوه کلي به پر دې ځای باندې ایسته د کیبورډ څخه ووهئ. دلته چې ما 2 واره انټر ووهئ، هلته د وینډوز ورژنونه راوړل. یو یې 64 سیسټم ولو، بل یې 32 شو. هغه پر 64 اتومات انټر وول سو. لاډینګ فایل یې شروع کړئ، هغه هم پای ته ورسېدی. اوس راځو پروسه مخته روانه ده انشاءالله. بیا موږ ته همدا صفحه ښکاره کوي. دا هغه صفحه ده چې پکې ژبه، کیبورډ او همداراز کرنسي، یعنی لکه ساعت و د روپیو کرنسي دا شیان معلوموي. په دې شیانو موږ کار نه لرو. راځو چې انتخابوو، نیکسټ باندې به کلیک وکړو. کله چې پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ بیا انسټال راته راوړي. رابس پر انسټال باندې به کلیک وکړو. کله چې پر انسټال باندې کلیک وکړئ د هغه څخه وروسته بیا بله صفحه موږ ته راځي. دلته دا صفحه راځي. وینډوز 10 دی. 3 ډوله وینډوزونه موږ په دا وینډوز کې 3 انواع لرو. یو هم وینډوز دی، بل فرو دی، بل انټرپرایز دی. موږ تاسې د عادي استفادې لپاره څه شي بهتره دی؟ انټرپرایز به یا د موس په طریقه به د لارې ورسي، یا به د دغې کلیانو د لارې ورسي. کله چې انټرپرایز انتخاب شو رابسو پر نیکسټ باندې به کلیک وکړو. کله چې پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته بیا موږ ته څه شي راوړي؟ نیکسټ راوړي. خو نیکسټ غیر فعال کار نه کوي، تاسو دې ورته متوجه یاست. بیا راځو دلته دغه یو ټیک مار دی، وایي آی اکسپټ د لایسنس ټرمز. څنګه چې لوړه لیکل شوي دي زه هغه رقم ورسره چې شي موافق یم. دا به هم اوکې کې، بیا به راسې پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې یو افګریډ درته راوړي، بل کسټم درته راوړي. افګریډ یوازې د وینډوز ورژن تبدیلول یا اپډیټول دي، نو هغه باندې موږ کار نه لرو. موږ وینډوز کوو. رابسئ پر کسټم انسټال باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دغه ځای تر ټولو مهم ځای دی.
په دې ځای کې دغه پارټیشنونه یا زموږ ستاسې ډرایوونه دي ډېر محتاط باید اوسئ چې ډیټا مو ولاړه نه شي د بینه ځکه چې په هر ډرایو کې دلته ډیټا پرته ده تاسې دې مخکې خبر یاست چې د سی ډرایو څو جی بي دي هر څو جی بي چې هغه و په دې ځای کې به یوازې هغه جی بیانې معلومې کوي ځکه پر ډرایو لیټر دلته نه ښکاره کېږي چې سی ډرایو یا ډي ډرایو یا دا ډرایو دلته هغه زموږ د وینډوز انسټالیشن مخکې څه پکښې شوی و هغه 103 جی بي و لومړی به راسو دا به چش کو فارمټ به کړو دلته پر فارمټ باندې کلیک کوو بیا دا اوکې کوو کله چې مې اوکې کړي د هغه څخه وروسته به بیا پر نیکسټ باندې به کلیک وکړو نیکسټ باندې کله کلیک وکړي انسټالیشن اوس روان شو دغه پروسه تقریبا 10 یا 20 دقیقې وخت اخلي د دې وخت لپاره به موږ ویډیو سټاپ کوو تر څو ویډیو ته لا نه رانسي او کله چې نن وي اصل ته ورسېدل بیا وروسته بیرته ویډیو شروع کړو ستاک آن که اندی فرق نداره خلاص سال دیگه خوشش ویدیو خوبه نه چلنده چلند خبری خوب زما کمپیوټر خو مرم دوز که مرم په ځان کې چې لیکن ورغلی مالته دا کې بیا چې ته واري پر کړو بیا هم پر کړو هیڅ دا جوړ دې څنګه یې په خیر دلته بیا 8 ثانیې ورته ودرېږي دی خپله ریسټارټ کېږي ګوره 5 ثانیې 4 ثانیې کار نورمه په لري خپله ریسټارټ کېږي هذا سريد السماء زي خراب شيء ونلولي وكذا وتوزع زي ان شاء الله اسمع دلته بیا دوه وینډوز موږ ته راوړي یو څه ورته ودرېږي خپله د اتومات هغه وینډوز انتخابوي کوم چې موږ اوس انسټالوو هغه باندې کار مه لرئ دی بیا ریسټارټ کېږي ستاسې دې فکر یې چې تقریبا 4-5 واره په دې مابینځ کې ریسټارټ کېږي فکر مه کوئ ریسټارټ کېږي مشکل نه لري بعضې انتظار ورته باسئ دلته ګیټینګ ریډي یعنې ورته انتظار شئ چې دی خپل ځان آماده کړي ګیټینګ ریډي باندې به ورته انتظار شئ د ګیټینګ ریډي څخه دی بیا ریسټارټ شو دا دی بیا دوباره چالان شو یعنې پر ګیټینګ ریډي باندې هم ډېر وڅرخېدی تقریبا یو 8 دقیقې وخت یې واخیستی just a moment یعنی بیا یو لحظه انتظار غواړي د هغه څخه وروسته بیا ودې صفحې ته راځي دلته زموږ ژبه د کمپیوټر ژبه موږ پکښې ګورو چې کومه ژبه غواړو نو دغه یونایټډ سټیټ دا صحیح ده راځو پر کوم ځای کلیک کوو پر یس باندې کله چې پر یس کلیک وکړئ بیا جست مومنټ لږ وخت غواړي یس کوم یو یونایټډ سټیټ یعنې د یونایټډ سټیټ ژبه غواړي بیا به راسو پر یس باندې به کلیک وکړو په دې ځای کې وایي وان ټو اډ ا سیکنډ کیبورډ دوم کیبورډ لیاوټ غواړي دلته به راسئ پر ټچ باندې به کلیک وکړئ سکیپ باندې یعنې نه غواړو هغه په هغه شیانو کار مه لرئ بیا راځو مخته دلته وایي د انټرنیټ سره ځان وصل کړي زیات وخت هغه انټرنیټ سره وصل شي نور مخته تنظیمات مشکل درته پیښوي مخته نشئ تللی نو په دې کونج کې لیکلي I do not have internet زه انټرنیټ نه لرم یا لیکلي skip now اوس نه غواړم پر I do not چې انټرنیټ باندې به بیا کلیک وکړئ دلته بیا راسئ په ټچ باندې بیا کانیکټ ناو باندې کلیک کړی دی خو زه دلته ورته وایم چې نه کانیکټ ناو خو دا معنی چې بیا د انټرنیټ سره وصل زه ورته وایم نه کانټینیو ویت لیمیټډ سیټ اپ یعنې د محدوده سټاف سره چش وکړه پر مخ ولاړ سه پر دا باندې کلیک کوو کله چې مو کلیک وکړئ بیا جست ا مومنټ درته راوړي دا هغه ځای دی چې موږ لومړی خپل کمپیوټر ته په عادي ډول وداخلیږو او خپل پاسورډ ورکوو یعنې د یوزر نیم ځای دی په دې ځای کې به یوزر داخل کړي زه ورته لیکم چې رفیع
کله چې مې رفع ولیکئ په دې ځای کې دا دی ګوره رفع مې ولیکئ کله چې مې رفع ولیکئ بیا راسئ پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ کله چې پر نیکسټ کلیک وکړئ پاسورډ درڅه غواړي بهتره دا ده چې دلته پاسورډ ورنه کړئ مخته ولاړ شئ پاسورډ به بیا مخته وروسته په کمپیوټر کې ورکړو ځکه هغه لارې پر اسانه ده دلته څو سواله نور درڅه کوي یا سوالونه بیا پکې کنفیوز کېږي مخته نسئ تللی راځئ فقط پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ پاسورډ خانه خالي پرېږدئ بیا به جسټ مومن درڅخه وغواړي د هغه څخه وروسته دا صفحه درته راځي په دې صفحه کې هم دلته لیکلي دي چې اکسپټ په دا اکسپټ باندې به کلیک وکړئ بیا وروسته بیا دا صفحه درته راځي په دې کې به هم څه شی ولیکئ اکسپټ به ولیکئ کله چې مې اکسپټ ولیکل نه وبخښئ انتخاب یې کړئ یعنې قبول نه دی مخته ولاړ سه های یې ولیکئ های دا معنا چې سلام علیکم نور کار یې خلاص و یوازې څه شی دی getting everything ready for you یعنې ستا د امادګۍ دپاره هر څه اوس څه کېږي ترسره کېږي دلته بیا څو دقیقې انتظار څه غواړي یعنې ورته انتظار وسئ تر څو هغه محدودې دقیقې پوره کړي دلته وایي leave everything to us یعنې هر څه موږ ته راپرېږدئ بیا هم ورته انتظار سي یعنې دی وایي کمپیوټر خپله وایي چې ما ته انتظار سي almost there یعنې دلیت دا دی زموږ د کمپیوټر لومړۍ صفحه راغله لومړۍ صفحه یې دلته لومړی د انټرنیټ لاګین صفحه راوړله موږ انټرنیټ ته نه لاګین کېږو یوازې خپله ډیسکټاپ صفحه تاسو ته ښکاره کوو چې وینډوز انسټالیشن پروسه خلاص شو وروسته تنظیمات یې نوره پاته دي لکه اپس انسټالیشن سناپ ډرایور انسټالیشن داسې شیان پاته دي هغه به راتلونکي ویډیو کې راسره تعقیب کړئ د خیره نو زموږ د وینډوز انسټالیشن په ډیسکټاپ کمپیوټر کې همدغه و